السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. عمران خان صاحب د یو لوی میچ تیاري کړله او اسټبلیشمنټ ته د هغې اوس دا ادراک شوی دی، اسټبلیشمنټ ته دا اندازه شوې ده چې په راتلونکي ورځو کې به عمران خان صاحب څه کوي او عمران خان صاحب د کومه صحیح وخت انتظار کوي چې هغه صحیح وخت راشي. د هغې نه بعد به عمران خان صاحب هغه خپل کار کوي. نو د هغې د وجې نه د حکومت چې کومه دی هغوی اوس دا اعلان کړله چې موږ د پاکستان تحریک انصاف منت هم کوو، د لاسونه هم نیسو، د دوی په خپو باندې هم سملو، خو چې دوی صرف او صرف زموږ سره څه وشي مذاکراتو ته کښېني. بل طرف ته که موږ وګورو دا هر څه دومره په تیزۍ سره مخکې ولې روان دي، د هغې هم یوه وجه ده او د هغې وجه صرف او صرف دا ده که چېرته دوی دا مذاکرات د پاکستان تحریک انصاف سره مخکې وي هم نسي، نو د هغې نه بعد هم پاکستان تحریک انصاف په حق کې به دا هر څه ځي. د هغې وجه دا ده چې کله دا مذاکرات که و هم نشي، نو د هغې نه بعد دا سیستم او دا نظام چې کومه دی دا هر څه هغه نشي اپورټ کولی. یعنې په راتلونکي وخت کې داسې سره روان دي چې که چېرته د پاکستان تحریک انصاف سره دا نظام او سیستم مذاکرات ونه کړي، نو بیا به هغه هر څه دا نظام او سیستم اپورټ نه کړي. نو د هغې د وجې نه دوی غواړي چې دوی دا مذاکرات د پاکستان تحریک انصاف سره وکړي. د دې په حوالې سره دوی د قربانۍ یو بکره هم جوړه کړله او په دې باندې مسلسل کار روان دی او ده ته وایي چې څومره جلدي ستانه کېږي ته کوه او ته زموږ د قربانۍ بکره دا ځل جوړه شوی یې. او واضح طور باندې اشارې چې کومې د پاکستان تحریک انصاف ته میلاویږي د دې په حوالې سره انسایډ ډیټیل دی د شهر اعتدار نه او د اډیاله جیل نه دغه زه ستاسو مخې ته ږدم. دا وخت که موږ وګورو عمران خان صاحب چې کومه سټریټجي جوړه کړله د هغې نه دومره یره او خوف دی د سیستم او نظام ته چې د هغې په حوالې سره کومه ډیټیل دی دغه زه هم ستاسو مخې ته ږدم، په هغې باندې به هم خبره کوو. دا وخت که موږ د سچویشن خبره وکړو نو سیستم ته انټرنیشنلي ډېر لوی مسایل دي، ډېر لوی چیلنجز د هغې مخې ته پراته دي او د سیستم په مشکلات کې به دستور اضافه کېږي، د دوی په مشکلات کې کمی نه کېږي. او که موږ وګورو نو دا هر څه چې کوم دی د چا نه پټ نه دي، یعنې ما ته هم ښکاري تا ته هم ښکاري او په منظریام باندې پوره دنیا په دې خبره کوي چې سیستم دپاره په راتلونکي وخت کې به ډېر زیاته مسایل وي. بل طرف ته سیستم دا کوشش کړی و چې جوډیشري دوی په خپل لاس کې واخلي او پوره کنټرول کې دوی واخلي، خو نن چې د جوډیشري طرف نه کومه ریمارکس راغلي یقینا هغې به د دوی دا سوچ چې کومه دی او د دوی د خپو نه به دا ځمکه وتي. داسې قسمه ریمارکس نن د جوډیشري طرف نه راغلی دي چې په کې اتر من الله صاحب چې کومه ریمارکس ورکړي دي نو تاسو به حیران شئ او دا د سیستم او د نظام لپاره یو آی اوپنر هم کېدلی شي. در اصل کې دا کومه کیس و دا د یو قتل کیس و، خو په دې کې چې دا کومه ریمارکس راغلی دي مخې ته کومه مکالمه هلته شو ده یقینا دا ډېره زیاته اهمه ده. دا زه ستاسو مخې ته ږدم. بیا د پاکستان تحریک انصاف د باني چیرمن عمران خان صاحب طرف ته د کیسونو ځو. سپریم کورټ کې د قتل کیس د ملزم اسحاق د درخواست ضمانت د سماعت په دوران کې یو دلچسپ مکالمه شو ده. جسټس اتر من الله صاحب ریمارکس ورکړلی چې په 2019 کې دا کیس چې د سپریم کورټ کې زیر التوا وي د 2019 نه ریاست صرف او صرف په یو خبره پسې لګیا دی چې څه کوي حکومت غورځول او حکومت راوستو کې چې کومه د ریاست مصروف دی، یعنې د یو حکومت غورځوي د بل حکومت څه کوي راولي او ټول ادارې چې کومه دي د سیاسي مخالفینو پسې شاته لګېدل دي او په آئین باندې که چېرته عمل کېدی نو دا وخت به حالات د ملک دا نه وی. یعنې د 2017 نه که موږ خبره وکړو اوس 2025 دی نو دا تاسو سوچ وکړئ چې یو کیس دومره کلونو پورې هغه په سپریم کورټ کې زیر التوا دی نو تاسو د دې نه اندازه لګولی شئ. جسټس جمال مندوخیل صاحب وینا دا وه چې د ریاست به څه خبره کوو ماشاءالله واه واه، ځکه چې درې وزیر اعظم چې کومه دي دا وژلی شوي دي او دغه درې واړه وزیر اعظم چې کومه دی په دغه کیسونه جوړ کړی شوي دي. په بلوچستان کې یو سینیر ترین جج چې کومه دی هغه وژلی شوی دی او تر اوسه پورې د هغې هېڅ قسمه معلومات نشته. هغه وایي چې اصل خبره دا ده چې د دوی خواهش نشته چې دوی څه نه څه وکړي، که چېرته د دوی خواهش وی نو یقینا حالات به نن په ملک کې داسې نه وی. بیا مزید هغې دا ویل دي چې د دغه دوه صوبو په نسبت باندې په سیند او پنجاب کې د پولیسو تفتیش چې کومه دی دا ډېر زیاته ناکاره دی، ناقصه دی. یعنې که موږ د خیبر پختونخوا او د بلوچستان خبره وکړو نو هلته بهتره دی د پنجاب نه او د سیند نه، نو دلته نه تاسو اندازه لګولی شئ. جسټس جمال مندوخیل صاحب ریمارکس ورکړلی دي چې تر کومې پورې ریاستي ادارې د سیاسي انجینرینګ کې مصروفه وي نو داسې حل به وي په ملک کې او د خلکو د ادارو نه یقین هم چوت شوی دی او خلک غواړي چې دا هر ټوټل کارونه چې څونه دي چې دا سپریم کورټ وکړي، خو د هغې نه بعد چې جسټس اتر من الله صاحب کومه ریمارکس ورکړلي یقینا ستاسو د خپو نه به دا ځمکه وځي. هغې چې څرنګې ریمارکس ورکړلي
ځکه چې په پاکستان کې څه قسمه مسله راشي نو موږ هغه چرته وړو عدالتونو ته وړو او د عدالت په حوالې سره چې هغوی نن کومه خبره کړله یقینا دا ډېره زیاته خطرناکه خبره کړله. جسد صدر من الله صاحب ویلي چې دا اداره چې کومه دا هم دومره رښتیا وایي څومره رښتیا چې زمونږ په معاشره کې ویلی کېږي. یعنې تاسو د دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې زمونږ د معاشرې په دې وخت کې څه حالات دي. 40 کاله مخکې منتخب وزیر اعظم په د قتل اعتراف شوی دی او وزیر اعظم د قتل چې کومه ده دا ټول ډېر لوی جرم کېدلی شي او دی هغې ویلی چې تر اوسه پورې د هغې د ذموار چې کومه ده تر اوسه پورې څوک هم نه دی ګرځولی شوی او یقینا د دې په کار چې ذموار ګرځولی شوی او هغه ته سزا هم اورولی شوی. په دې کې جسټس ملک شهزاد دی چې دا د لاهور های کورټ چیف جسټس و څرنګه چې دا بیا سپریم کورټ ته راوستی دی تاسو ته د هغې پته ده. هغې ویلې چې په ملک کې د وزیر اعظم سره داسې حال وي نو د یو عام کس به څه حال وي او هغې ویلې چې په دې ملک کې یوه ورځ یو کس وزیر اعظم وي او بله ورځ هغه په جیل کې وي. هغې ویلې چې چاته دا معلومه هم نه ده چې دی د څو ورځو پورې وزیر اعظم دی د یوې ورځې دی د دوو دی د دریو دی د څلورو دی د میاشتې د دوو دی او د کال دی. هغې ویل چې دې هم خلکو ته اندازه نشي. د هغې نه بعد سپریم کورټ چې کومه پولیس ملزم د اسحاق د ګرفتارولو جیل ته حکام ته چې کومه دی حکم هم ورکړی دی خو یقینا دا چې کومه څه دي دا خو یو عام کیس و په دې کې چې دا کومه ریمارکس و یقینا دا ډېر زیات اهم و او دا ډېر زیاته معنیخیز و د دې سیستم دپاره نظام دپاره او د دې حکومت دپاره. عمران خان صاحب طرف ته راځو. عمران خان صاحب یو مذاکراتي کمیټي جوړه کړه د هغې نه بعد هغوی د سیول نافرمانۍ کال ورکړی بیا د سیول نافرمانۍ دا کال د ملک د وسیع تر مفاداتو دپاره هغه مؤخر کړی دی د څو هفتو دپاره د یو څو ورځو دپاره. عمران خان صاحب ویلي که چېرته دوی غواړي چې مذاکرات وکړو د مذاکرات نه هر څه به حل شي نو هغې مذاکراتو دپاره یوه بله موقع ورکړله. د هغې نه بعد حکومت چې کومه دی دوی هم چغې وهل شروع کړه او یقینا د دوی دا چغې وهل چې کومه دی دا حق هم جوړېږي. د هغې وجه دا ده چې دوی ته دا 100% اندازه ده که چېرته دا مذاکرات کامیاب شو نو دوی به خپلې بسترې راغونډوي او سیده به چېرته ځي کور ته به ځي. دویمه دې حکومت ته دا هم خطره وه چې داسې نه پاکستان تحریک انصاف ډایرکټ د اسټبلیشمنټ سره ملاو شي او د منځ نه په تدې وباسي او بیا د هغې په بدله کې چې نن علي امین ګنډاپور صاحب او محسن نقوي صاحب چې کومه ملاقات کړی دی یقینا د دوی په دې خوف او حراس کې چې کومه دی د مزید اضافه هم کړله. پاکستان تحریک انصاف خلک په دې باندې حیران هم وو خو بل طرف ته د نون لیگ چې کومه کیمپونه وو په هغې کې خلک چې کومه دی هغه ډېر زیاته پریشانه وو. هغه ویل چې اخر دا څه وشو او څرنګې دا هر څه وشو ځکه چې د دې نه مخکې بیک ډور ډېرې رابطې کېدلې خو هغه رابطې په منظریام باندې نه وې راغل او دا اول ځل په منظریام باندې راله. عمران خان صاحب یو ټویټ کړی او عمران خان صاحب ویلي چې زموږ د مذاکرات دا کومه خواهش دی دا تاسو زموږ کمزوري ګڼئ خو یقینا د دې نه بعد که ما څه وکړه نو بیا به تاسو خفه کېږئ نه یعنې بیا به تاسو ته اندازه وي او په ملک کې به بیا دمادم مس قلندر وي. دا وخت د حکومت قریبي چې څومره تجزیهکار دي هغوی حکومت او دا سیستم چې کومه دی هغې ته د خطرې هغه ګنټي چې کومه ده هغه یې ورته غږول ده او هغه ګنټي ورته وهل ده ټلۍ یې ورته وهل ده. یعنې نن 6 دسمبر دی او په راتلونکي 6 جنورۍ باندې به کومه لوی میچ چې کومه دی هغه به کېږي. یقینا دا به تاسو حیران شئ د دغه لوی میچ په حوالې سره که تاسو چېرته واورېده مزمل سووردي صاحب دی هغې ویلي دي هغه یو دعوه کړله چې عمران خان صاحب د 6 جنورۍ پورې وخت تېرول غواړي او عمران خان صاحب ټیم اخیستل غواړي وایي چې په 6 جنورۍ باندې به هغوی چې کومه دی د کیل آغاز کوي د لوبې آغاز به کوي او هغه چې دی اوس مزید شاټونه نه وهي یعنې هغه صرف دا انینګس چې کومه دی خپل کوشش کوي چې دا د 6 جنورۍ پورې دی مخکې ویسي او هغه ویل چې کله ډونالډ ټرمپ انتظامیه مکمل طور باندې په اقتدار کې راشي ډونالډ ټرمپ چې کومه دی هغه حلف واخلي او افیشلي هغوی ته کله هلته حکومت میلاو شي نو د هغې نه بعد به پاکستان کې دمادم مس قلندر وي او د هغې نه مزید هغوی دا ویل چې بیا به پاکستان کې عمران خان صاحب چې کومه دی حالات به خرابوي. یقینا دا د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان صاحب په ناقدیمو کې دی یعنې چې کومه په نه عمران خان صاحب خوښوي او نه پاکستان تحریک انصاف نو دی په هغه کسانو کې دی ځکه د دا حالات د خرابېدو خبره کړله. سیستم په دې وخت کې دا غواړي چې د ټرمپ د راتلو نه مخکې دی د پاکستان تحریک انصاف سره د عمران خان صاحب سره خپل حالات بهتر کړي نو د هغې دپاره دی چې کومه دی چې یا صادق صاحب چې کومه دی هغه یو د قربانۍ بکره جوړه کړله او دوی غواړي چې دا خپله قبله د هغې نه مخکې دوی برابره کړي او دوی دا خبرې چې کومه دي د پاکستان تحریک انصاف سره برابر کړي او ځکه چې اوس دوی په بارګینګ پوزیشن کې دي او بیا چې کله د امریکې بادر د طرف نه دوی ته حکم راشي نو بیا به د دوی سره هغه بارګینګ پوزیشن هم نه وي. نو د دې وجې نه آیا صادق صاحب
چې دا کوم سټیټمنټ ورکړل دا هم د دغه سلسله یو کړی ده او د دنه یو د قربانۍ بکرا جوړ کړل د صادق صاحب نه آیا صادق صاحب ویل دي چې پی ټی آی سره مذاکرات زموږ د لپاره زموږ دروازې کلاو دي او موږ د پاکستان تحریک انصاف منت او ترلې هم کوو د دې په خپو باندې هم سمولو که چېرته دوی زموږ سره مذاکراتو ته تیارېږي او کینی د حکومت چې څومره قریبي صحافیان دي هغوی هم دا اشارې ورکړلې چې د عمران خان صاحب صرف او صرف د امریکې افیشلي چې کله د حکومت بدلېدو پورې انتظار کوي او د هغې نه بعد به دا سیستم او نظام ته ډېر ټپ ټایم ورکوي اسټابلیشمنټ دا غواړي دا وخت چې د شلم تاریخ نه مخکې چې دا کومه میچ د شروع کیږي په شلم تاریخ د دې نه مخکې دوی حالات بهتره کړي او کول ډاون کړي دا هر څه د هغې د وجې نه دوی آیا صادق صاحب ته ویل چې ته خو هم د قربانۍ بکره موږ ستانه جوړه کړله نو ته داسې کار وکړه چې خفه کېږم او ته دې ته ووایه که څه موږ منت او ترلې هم ستاسو کوو ستاسو خپو ته پرېوځو تاسو زموږ سره مذاکرات ته کښېنئ نو پاکستان تحریک انصاف ته به یو اپر هینډ میلاو شي نو د هغې د وجې نه به دوی راشي او زموږ سره به مذاکراتو ته کینی او مذاکرات به وکړي زموږ سره دارنګې که موږ وګورو د دې لپاره په کورټس کې چې کومه کیسونه روانو هغه کې هم سستي راغله یعنې په تیزۍ سره هغه رنګ نه دي روان لکه مخکې چې څنګه وو او دوی غواړي چې نیګوسیشن په ذریعې باندې څه نه څه ریزلټ د مذاکراتو راوځي موږ که ګورو تېر شوو څو ورځو نه میټینګ هم روان دي او دغه میټینګ ریزلټ او بیا د خواجه آصف صاحبو د رانا ثناء الله صاحبو یعنې دا ټوټل هر څه چې څه روان دي یعنې په تېر شوي ویډیو کې ستاسو ما مخې ته ایښودی دا هر څه چې موږ رایوځای کړو نو د دې نه داسې ښکاره کېږي چې دا سیسټم غواړي چې د پاکستان تحریک انصاف سره دوی مذاکرات وکړي او دا مذاکرات دوی د 6 جنورۍ نه مخکې وکړي او حالات د دوی سره بهتر کړي او دا کومه ټینشن چې دوی ته دی چې دا ټینشن ختم شي دا ټینشن ریلیز شي کوشش کوم په راتلونکي ویډیو کې مزید ډیټیل تاسو مخې ته ږدم د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله